په دې احتجاجي مظاهره کې په زرګونو کروندګرو ګډون کوي چې غوښتلې حکومت ته په بجلی کیمیاوي سرو او زراعتو سره تړلې نورو شیانو باندې دوی ته رعایتونه ورکړي. په دې احتجاج کې شریک د خیبر پختونخوا د پاکستان کسان اتحاد ویان لیاقت یوسفزی ډیوه سره خبرو کې وویل چې تیر شپه د مرکزی حکومت سره د دریو پړاوونو د خبرو وروسته خپل احتجاج په دې حکومتي لوز ختم کړي چې د وزیر اعظم شهباز شریف سره به د روانې میاشتې په 28 نیټه د پاکستان کسان اتحاد استازي لیدل کتل کوي او د هغوی غوښتنې به منل کیږي. دی وخت د زمیندار کله فصل تیار شي که زمونږ غنم دي که زمونږ جوار دي که زمونږ غنې دي که زمونږ په خیبر پختونخوا کې خصوصا تماکو دي نو هغه ته موږ ته مناسب نرخونه نه ملاويږي. بل مطالبه زمونږ دار چې زمونږ خاص کر د خیبر پختونخوا چې کومه ګوړه ده نو زمونږ ګوړه او چینی په یو کټګوري کې شامل شوی دا او چې څنګه د چینه په ایکسپورت باندې پابندي را نو دغه سی وسره هغه د چینه په کاته کرا وستره او زمونږ د ګوړې په ایکسپورت باندې او بیا خاص کر په ایکسپورت باندې چې کوم نه هغه ټیکس لګي. د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه راغلي د کروندګرو په داسې حال کې احتجاج کړي چې وروستو شلق بارانونو او سیلابونو د هیواد 40 لکه ایکړ ځمکه خراب کړې ده او شمیرې ښایي چې په دغه ځمکو ولاړ نږدې 45% فصلونه هم تباه کړي دي. زمینداری اس وخت زمینداری دا محل د بد حالت سره مخ ده. نه موږ ته په ارزان نرخ کیمیاوي سره نه ډیزل او نه بجلی ترلاسه کیږي او د ټیوبویل لپاره تیل اغستل هم زموږ د وس نه وتلی دي چې کسان وہ خرید نہیں سکتا. کروندګر احمد جان د خیبر پختونخوا په صوابه ضلع کې په اجاره ځمکه خوري او نوموړی وایي چې وروسته غلې او بیا سیلابونه د تماکو فصل خراب کړي. زه مالک له اجاره ورکوم مالک اجاره پروسه کال د سګنی کال هغه پورا غیسته او خدا رې زما فصل خراب شوه چې دا سیز ماته ملاو شي نسخان ماته ملاو شي سروي زما مل شو چې داغه پیدا ماته ملاو شي کوټه زما وګرځي دي نو داغه دغه اصلات چې سیا دي ماته ملاو شي ناغه له بز مالک شرطه ګورم مالک یا اسلام آباد یا په امریکا کې خو اجاره والی زی. لدې مخکې د پاکستان کسان اتحاد د سوري لاندې پنجاب او خیبر پختونخوا کې کروندګرو د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف هم یو اوږد احتجاج کړی وو چې وروسته د وزیر اعظم شهباز شریف د دې اعلان نه ختم کړی شو. هغه کروندګر چې د 300 یونټه بجلی نه کم بجلی کاروي د هغوی څخه به فیول ایڈجسټمنټ ټیکس نه اغستل کیږي. د همکار وقار احمد سره ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.